چې کله میخه کې کله پیزوان راپورته کیږي خاني مې رانه اخلي نوی خان راپورته کیږي دا کله د راپورته شي چې زه یې جواب وکم ته ګوره نو په ما پسې جانان راپورته کیږي ټولو ملګرو ته سلامونه عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه دا مهال تاسو سره نیغ په نیغ یم ملګرو نن در سره داسې شخصیت مخامخ کومه چې د هیڅ تعریف محتاجه نه دی چې هغوی به خپله په سوات کې د ادب قافلې ته لارې هوارې کړي دي بالکل خبرو کومه د محمد حنیف قیس صاحب د دوی ژوند به پوښتو د دوی نه به پوښتنې کوو او له تاسو سره به یې شریک کوو نو قیس صاحب سلامونه وعلیکم السلام بچی عادل ارمان صاحب تاسو ته او ستاسو ټیم ته دلته په راتلو په خیر راغلی یم ستاسو کتونکو ته ستاسو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره زیاته مننه قیس صاحب زما یقین دی چې بلا خلک به تاسو پیژني او چې څوک هم د ادب سره لږ غونډه کې تړون ساتي نو تاسو به پیژني خو داسې کشران به همي یا داسې نور ملګري به همي چې هغوی به اوس ادب ته راغلي نو د هغوی دپاره که تاسو خپله پیژنګلو وکړئ چې زیږون مو کوم ځای شوی او کله شوی او ابایي کله یا داسې نوره پیژنګلو زما نوم محمد حنیف دی قیس مې تخلص دی په 1980 کې د چارباغ تحصیل لنډي کلي کې پیدا شوی یم ابتدایي تعلیم مې د خپل کلي نه کړی دی جانزیب کالج نه بیا 12 14 کړی دی بیا کوهاټ ته پی ټي سي ټریننګ له تللی یم او بیا به حیثیت یو استاد ریټایر شوی یم تاسو په محکمه تعلیم کې څونه وخت خپل خدمات سره انجام 30 کاله نوکري مې کړې وه پکې قیس صاحب تاسو د خپل کتابونو په اړه هم را سره خبرې را شریکې کوئ کتاب زما اولنی کتاب چې و نو دا بس لکه څنګه چې د دې زلمو په زړه کې یو خواهش راځي زه خو به زلمی خو دومره نه وم ځکه چې استاد وم په سکول کې او دا 1991 مې او زه به تقریبا د 10 کال وم دومره زلمی وم خو زلمو ټی نه وم نو دا اولنی کتاب چاپ شوی و په 1991 کې هم په هغې کال یوه د نعتونو مجموعه چاپ شوې وه بیا د مشرانو په خوښه او د هغو په دغه باندې بیا لوټې دغه خراش تراش نه بعد د زده کړې نه بعد ما بیا لږ صبر وکړو بیا په 9 کاله یا 10 کاله بعد بیا دویم کتاب مرغوزار چاپ شو بیا د هغې نه بعد بل کتاب چې زما و بله شونټۍ نو دا په 2007 کې دا هم 8 که 9 کاله بعد بیا چاپ شو او بیا دا بل خو په 2018 یا 19 کې چاپ شو نو دا هم دغه 10 کاله بعد دې کې د نثر کتاب د نثر کتاب نثر خو زما چاپ شوی په مختلفو رسالو اخبارونو کې چاپ شوي دي افسانې تکلونه مضامین خو باقاعده کتاب مې نه دی چاپ شوی د دغې یو څه وجه کیدای شي نو ملګري خو وایي ډېر راته وایي او اوس راته هغه ډاکټر همدرد صاحب هم چې هغه افسانې دی چاپ کا خو بس یو خو بچیا تاسو ته به پته مسایل معاشي مسلې داسې که نه چې پښتو کتاب چاپ کول او بیا هغه د خپل جیب نه او د بچو د تعلیم نه او د دې نه سړی پیسې راوباسي او بیا داسې زه به خو خوش قسمته ځان په دې وګڼم چې زما اول کتاب چې چاپ شو نو هم خلکو واغسو بالکل چا پیژندم نو مرغوزار هم ښه وه داسې چې چاپ شو نو خلکو واغس نو ما ته تاوان ونه شو خو بیا چې کله بله شونټۍ چاپ کېدو نو دا فضلربي راهي صاحب دی خدای ښه ساتي هغه وایي چې یاره دا کتاب زه چاپ کومه نیم به د 500 په ځای به 1000 چاپ کو نیمې پیسې به زه ورکړم نیم یو خو زما نه د کمپوزینګ پیسې وانغستې دویم زما نه صرف 14000 روپۍ په هغې کې واغستې نورې ټولې روپۍ هغه ورکړې او په هغې کې راته هم دا وه چې د کور هغه مسله رانله په 14000 روپۍ کې 500 کتابونه نو هغې هماله هغه خپل کېښود وایي چې ستا دا خرچ نو ما ملګرو له هم هسې کتاب نه ورکړی نو هغې ماله هم تاوان رانه کو بیا دا بل چې چاپ کېدو اوس دا نه وی دا هم فضلربي صاحب چې بیا یې په هغې کلیه چاپ کوم نیمې پیسې زه ورکوم او نیمې ته ما دا زما لپاره د اعزاز خبره ده خو چې کله چاپ شو او راغی ما یې 100 پیسې شوې بیا ضیاءالدین یوسفزي صاحب چې هلته خبر شوې ټولې پیسې هغه ورکړي دي په تا یوه پیسه نه ده راغلې نو د نثر کتابونه دا دي چې دا زه چاپ کوم نو پیسې به دغه کول غواړي که نه او دغه مسلې هم په نظر کې ساتل غواړي بچي کډی نو د دغې وجې پاتې دي که نه څوک نه غواړي چې کتابونه دي چاپ نه شي ډېره ښه خبره ده قیس صاحب داسې غزل چې تاسو اکثر ځان سره یوازې کښېنئ نو خپل غزل ځان سره ډېر وایئ
نو داسې خو بچیا هر بچیا د سړي خوښي او اکثر چې سړی کینی که نه نو نوی چې کوم ولیکي نو ځان سره ترنم کوي او د هغه شبنم صاحب د خدای پاک وبخي هغه به ما ته ویل مه کوئ په ترنم ما به خندل به مونږ په ګپ کې ما یې ترنم ویل مه کوئ دا مرغۍ به اوس ټولې راغلي او دلته به راته په بلو ناست دي دا چې هر سړی وایي خو زموږ خو د چا له خدای ترنم ورکړی چا له نه ورکړی البته که ته د دې کتاب نه به درته زوړ غزل ویم دا د دې کتاب دویم دریم غزل دی چې د بله شونټۍ نه چې غمونه دی پرورو راجوختیږي چې شپه کېږي غمونه د پرورو راجوختیږي چې شپه کېږي د زړه حجره مې رورو ودانیږي چې شپه کېږي غمونه د پرورو راجوختیږي چې شپه کېږي د زړه حجره مې رورو ودانیږي چې شپه کېږي او دا زلفې دې په بیرته شابه اړوه جانانه دا زلفې دې په بیرته شابه اړوه جانانه دا زړه مې د وصال په خیال تخنیږي چې شپه کېږي دا زلفې دې په بیرته شابه اړوه جانانه دا زړه مې د وصال په خیال تخنیږي چې شپه کېږي او نن زکه مې تادي ده نوره ستا دې پرېوتو ته نن زکه مې تادي ده نوره ستا دې پرېوتو ده سپوږمۍ به مې په غېږه کې ځلیږي چې شپه کېږي نن زکه مې تادي ده نوره ستا دې پرېوتو ته سپوږمۍ به مې په غېږه کې ځلیږي چې شپه کېږي او چې سترګې توروې نو د ښایست ساتل دې ګران دي چې سترګې توروې نو د ښایست ساتل دې ګران دي د غل غدویه کار خو اسانیږي چې شپه کېږي چې سترګې توروې نو د ښایست ساتل دې ګران دي د غل غدویه کار خو اسانیږي چې شپه کېږي او یارانو که تیارو ته مو ځان وسپارو خو لاړو یارانو که تیارو ته مو ځان وسپارو خو لاړو سیزو بزان حاله به رڼا کېږي چې شپه کېږي یارانو که تیارو ته مو ځان وسپارو خو لاړو سیزو بزان حاله به رڼا کېږي چې شپه کېږي او په زور راله ډیوې د تهذیب وجنې څه پکار دي په زور راله ډیوې د تهذیب وجنې څه پکار دي ځانونه ګوره نور رانه ورکېږي چې شپه کېږي او د پړو پړو سڼو ته یې ګورم په فکر د پړو پړو سڼو ته یې ګورم په فکر ماران دې په سینه به مې خویږي چې شپه کېږي د پړو پړو سڼو ته یې ګورم په فکر ماران دې په سینه به مې خویږي چې شپه کېږي او دا خلک قیسه څنګه په تیارو کې ژوندون غواړي دا خلک قیسه څنګه په تیارو کې ژوندون غواړي زما خو زړګی چوي ساه مې ډوبېږي چې شپه کېږي زبردست قیس صاحب تاسو خو ادب کې هم ډېر زیات وخت شو تر دې دمه پورې به تقریبا څونه ټولنو سره اړیکې ساتلې وي ډېر د کمو سره زما د یوې ټولنې سره و مرکزي اسلامي ادبي ټولنه هغې کې ډېره دغه بیا بهرحال هغه خبرې په کار نه دي څه د ذاتي خفګان په وجه زه لاړم بیا ډېر کاله شپږ اته کاله زه د یوې ټولنې سره نه وم بیا پورې د فضلینۍ صاحب دلی سکندر شاه صاحب دلی عجب الدین خټک صاحب دلی دیو راله او زه یې په زور بوتلم او پښتو ادبي کاروان چې د هغه وخت د سوات د ټولو نه لویه ټولنه وه او نه دا چې زه یې پکې په زور داخل کړم خو د هغه ټولنې صدرې کړم نو تر دې وخته بس بیا هم د هغه کې عطاالله جان صاحب و په هغې کې رحیم شاه صاحب و په هغه کې شبنم صاحب و په هغې کې روغانی صاحب و او دغه لوی لوی کسانو پکې ټول که نه شمس صاحب خدای پاک دې وبخي نو بیا تر دې دمه بس زمونږ هغه ټولنه خو تقریبا نشته خو په نوم موږ به هغه د کاروان سره یو خوازخیله کې بیا ملګرو یو دستار ادبي ټولنه یو څو کاله مخکې زما په مشرۍ کې چې یاره موږ د دې ماشومانو تربیت کول غواړو نو زه صرف د هغو سره به حیثیت یاسې یو سرپرست برای نام یمه خو ټولنو له زه بیا نورو له تلی نه یم هماغه یوه ټولنه وه کاروان نور د سوات چې اوس څونه ټولنې دي نو ما او شبنم صاحب د خدای پاک وبخي موږ دا فیصله کړې وه چې زموږ خپله ټولنه هم په ځای پاتې خو موږ به یوې ټولنې له نه ځو ځکه چې دا ټول کشران زموږ دي او موږ د دې کشرانو یو که موږ یوې ټولنې سره ځان تړو یا د دې سره تړو نو مطلب دا دی چې د نورو نه ځان شو کوو نو د دغې وجې ما دا فیصله کړې ده چې زه په یوه ټولنه کې نور هم نه یم قیس صاحب دلته خو به داسې نور مشران مي څنګه تاسو نو
تاسو داسې ضرورت چېرته نه دی محسوس کړی چې داسې یو تنظیم جوړ چې څنګه مقصد صاحب خبره وکړه خو هغه لږ پوره واضحه نه وه چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې د هر ټولنې نه پکې یو ملګری واخیستلی شي دغه نورو ټولنې هم په خپل ځای لکه څنګه چې یو مین بوډي نو چې اوس که چېرته یوې ټولنې ته څه مسله راځي هغه حکومتي مسلې یا داسې څه مسلې نو هغه ټولنې ته د مین کومه ټولنه چې هغې کې بیا خپله مسله شریک کوي او د دغې د ټولنو دغه مسلې چې د سوات چې دغه به کې حل کېږي. نو ډېره ښه خبره ده بچې موږ دا تجربې کړې دي یو پیری د سوات ادبي بورډ 2 پیری یا 3 پیری په دغه جوړ شو چې د مختلفو ټولنو نه یو او 2 خو دا و چې هغه تجربې کامیابې نه شوې بیا دلته د بر سوات کې 15 ټولنې راغونډ شوې چې دغه دستار ټولنه پکې هم وه هغه هم داسې یو ادبي دغه غونډه جوړ کړو پلیټفارم جوړ کړو او بیا کم مقاصدو دپاره او کم چې د زلمو توقعات بیا هغې طرف ته څوک توجه نه ورکوي په کار ده چې وشي که داسې یي هم نو چې د ټولنو نه نه نو په کار دا ده چې مشران څه مشران موږ دغه پوهه کسان دغه ځای دي چې هغه د دې دپاره یي دا داسې ده چې زه اورم چې هر کال هرې ضلع ته د ډي سي صاحب له کمشنر صاحب له ادبي فنډ ډېر شی ځي هرې ضلع ته ځي یوازې نه چې سوات له خو د هغې نه یوه ټولنه مستفید شي او نه چاته پته ولګي چې څه شوې څه نه شوې په کار د دغه هم مسلې دي چې دغه وشي بیا په دې کې نورې څه مسلې راځي که څوک پروګرام کوي څوک وایي اجازت درکوو څوک وایي نه درکوو دا ځای کوئ نه کوئ نو چې داسې مشران چې هغه خبره دغه سیاسي کسانو ته دغه حکومتي چارواکو ته رسوي چې دا تخریبکار خلک نه دی دا خو پوره هم خلک دی دیو که پروګرامونه کوي د خلکو د انټرټینمنټ دپاره د خلکو د خوشحالولو دپاره نو دا تخریبکاري یا مرضونه خورول یا داسې نه دي د هغې یا خلاف ورزي نه ده نو په کار دی چې وشي زه یې په حق کویم خو څومره چې تجربې شوي دي او کوم ځای شوي دي نو کامیابې نه دي نو دا ده چې په زلمو کې ټیلنټ شته او په کار دی چې وشي نو زه هم په دې حق کویم که داسې وشوه او په اخلاص وشوه نو ډېره به ښه وي. ډېره ښه ده. قیس صاحب تر اوسه به مو څومره کلامونه ګلوکارانو ویلي او په دې کې به مقبول شوي کلامونه تقریبا داسې ده چې د اولنی کلام خو زما په ریډیو کې بهار علي په اواز ریکارډ شوی او په خپل وخت کې خلکو ډېر زیات خوښ کړی انور خیال په اواز ریکارډ شوی او د زاهد الله اپریدي په اواز ریکارډ شوی او د خدای بخیلي اکبر حسین په اواز ریکارډ شوی او د ګلجان صادق په اواز ریکارډ شوی په ریډیو کې د هغې نه بعد ګل خان دغه سردار علي بنوسي 3 کلام ویلي وو ډېر ښه او بیا دلته کې په سوات کې ضیاءالدین ضیا ویلي دي 3 کلامه علي خان چنار 2 ویلي دي خو بیا اسلم سالک چې کوم کلام وی او بختیار خټک چې کوم کلام وی نو کلامونه 2 وی نو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړو دغه صرف مطلق اسلم سالک چې کوم ویلي یا بختیار خټک اسلم سالک چې کوم ویلی دی نو خو دا دی چې جنۍ پیزوان دی په دې کتاب کې شته دی نه چېرته ویلی و جنۍ پیزوان دی کوز که نور دی پیزوان نمه په دغه ځمکه زه یو خان یم بل خان نه او بختیار خټک چې اول ویلی و نو هغه راته ټلیفون وکړو چې یاره ما ستا کلام ریکارډ کړو زه ډېر خوشحاله شوم دا و چې سپین پاغونده رخسار سرکی پکې راخور هم دی سپین پاغونده رخسار سرکی پکې راخور هم دی یا خدایا دا خو واورې هم پرتې دي اور هم دی بیا دا ویلی چې زه پکې ګورم سپوږمۍ ته د ختلو لارې ماله بابا داسې کتاب واخله ډېر مقبول شوی. قیس صاحب مونږ خو چې په خپله اکثر د معیاري غزل هڅه کوو چې واورو نو ستاسو په شان د شخصیاتو غزل اورو خو که چېرته تاسو هڅه کوئ چې زه دې د زده کړې په حیث یو غزل واورم او معیاري غزل دې واورم نو تاسو د چا داسې ده زما خو په خپله داسې ده چې د کشرانو مشرانو ټولو کې بعضې کشران هم داسې شعر ووایي چې زه ورته حیران شم یو پیره په دې کابل کې یو پروګرام او ستاسو په شان یو زلمی راغی او یوه قطعه یې ووایه قطعه ما نه هیره ده په دې حالاتو یې ووایي څه داسې وی چې قطعې مفهوم داسې و چې ته راته وایې چې ځه لاس دې آزاد او توره دې تیره نو افسوس دا دی چې نه زما لاس آزاد دی او نه مې توره تیره ده ډېره ښایسته قطعه یې ویل وه نو ډېر کشر و
خو ما ولا ډېر داد ورکو د هغې کشر هم زما خوښه شو ما وی چې خدای دا ما ویلی وی داسې مشران زمونږ خو مشران دي خو ټولو ته پته رده خوشحال بابا رحمان بابا نراواله تر د عباسین صاحب پورې ساحل صاحب پورې اندیش صاحب پورې ګران صاحب پورې روغانۍ بابا نو دا ټول زما ډېر خوښ دی او زه چې کله کله یي نو زه د دیو کلامونه ګورم هم او اورم هم ډېره ښه ده قیس صاحب اکثر د شاعر قدر چې د هغه په علاقه کې نه خو ستاسو دې باره کې څه تاثر دی چې ستاسو قدر چې دی نو آیا په د سوات علاقه کې شوی ډېر دی او که نه تاسو بهر ډېر نازولی زه خو وایم چې د سوات خلکو که شاعران ادیبان دي یا که سیاسي خلک دی که هسې خلک دی کم عزت درناوی او کم چې ماله دې کشرانو مشرانو راکړی دی نو زه به وایم چې د روغاني صاحب نه بعد که چاله چا قدر عزت ورکړی دی نو هغه یې ماله راکړی دی د سوات خلکو خو زه ډېر نازولی یم او په ما ډېر فور دی او زه د هغې د بدل نو زما کوشش دی چې زه د کشرانو لیکوالانو ادیو په سر لاس کېدم ما له کشرانو هم او زما نه مشرانو هم که شاعران لیکوالان دي او که د سیاسي د هرې ډلې دي لکه مونږ وایو پلانکۍ ډله زه په پلانکۍ ما سره چېرته دا دغه چا نه دی کړی چې دی ته پلانکۍ ډلې سره ما له ډېر عزت او ډېر درناوی راکړی دی او خصوصا په دې علاقه کې زمونږ دا علاقه د ازیخیل ګاونډي ده ازیخیل د ګاشکوټ نه پله شروع کېږي نو د دې ازیخیل خلک چې دی نو هغه په ما ډېر زیات مین دی ځکه په خوازخیله کې سودا کوم د دوکاندارانو نه نو استاد صاحب راغی نو هغه به ماله چې یو شی راکوي نو د توک په ریټ به هغه لږ راکوي په ما خو خلک ډېره زیاته مینه یې راکړې د سوات خلکو خو زه ډېر نازولی یم ډېره ښه ده قیس صاحب غواړو چې یو غزل ستاسو نه واورو بیا به راته د دې کتاب آخري کلام واورو دا دی چې ترانو ته د ټول قام ناست دی لیواله ترانو ته دی ټول قام ناست دی لیواله زړه راوځه نور د زلفو د جنجاله ترانو ته د ټول قام ناست دی لیواله زړه راوځه نور د زلفو د جنجاله او چې پښتو کړمه د سیالو سره سیاله چې پښتو کړمه د سیالو سره سیاله بیا پګړی به کږه هلک دم له خیاله چې پښتو کړمه د سیالو سره سیاله بیا پګړی به کږه هلک دم له خیاله او د جانان د زړګي ځمکه ټوله پرخې د جانان د زړګي ځمکه ټوله پرخې ماتوي د محبت د یوې پاله کیدای شي چې تاسو پرخه نه پیژنئ پرخه په مځکه کې د خاوره کې دننه چې دا غټې تکې شنې شنې ګټې کم چې د یوې پاله ماتوي نه اوړي دغې ته پرخې وایي نو د جانان د زړګي ځمکه ټوله پرخې ماتوي د محبت د یوې پاله او د حالاتو تاو به څه وي چې زه جاړم د حالاتو تاو به څه وي چې زه جاړم دا خو هسې جواز ګورم ستا خنداله د حالاتو تاو به څه وي چې زه جاړم دا خو هسې جواز ګورم ستا خنداله او د سوتن د خانۍ زور دې راښکاره شو کیدای شي تاسو دا کشران سوتن هم نه پیژنئ زنانه چې کله د تربوزک په شان هغه ووهي او مخ او دا پټ کړي دې ته سوتن وایي مخ پکې پټ کړي نو د سوتن د خانۍ زور دې راښکاره شو کړه یې ورانه د نظر د مارغه جاله د سوتن د خانۍ زور دې راښکاره شو کړه یې ورانه د نظر د مارغه جاله او زما ګیره کې سپین ډکي شو ستا سر کې زما ګیره کې سپین ډکي شو ستا سر کې زه د سور نه کیم وته تله تاله زما ګیره کې سپین ډکي شو ستا سر کې زه د سور نه کیم وته تله تاله او زه د ګل وربل ګل خوښول غواړم زه د ګل وربل ګل خوښول غواړم د ګلونو ټل کې ودرېدم اټاله زه د ګل وربل ګل خوښول غواړم د ګلونو ټل کې ودرېدم اټاله او په یوه یم یوې منمه بس یو دی په یوه یم یوې منمه بس یو دی ستا نارې به مې وانړوي د جاله په یوه یم یوې منمه بس یو دی ستا نارې به مې وانړوي د جاله او اوده نه دي قیس مړه دي څه به ویښ شي اوده نه دي قیس مړه دي څه به ویښ شي که ټپه ورته هر څوک کوي ملاله ډېر ښه دی ډېر ښه قیس صاحب اکثر مونږ ګورو زمونږ چې دا نوي ملګري چې کله ادب ته راشي نو دی کې خو ډېر داسې چې هغوی د استادانو سره ناستې کوي خو نن سبا اکثر داسې ملګري دي چې هغوی د استادانو سره دا ناستې پرېښي بس
کتابونه ګوري او هغوی چې بس زه کتاب خپل استاد ګڼم. نو آیا صرف کتاب نه زده کړه کیدی شي که نه؟ زما په خپل خیال ګرانه ده که صرف د کتابونو نه کیدی نو کتابونه بیا د سکول ته تلو ته حاجت نه و. بیا به خلکو دغه کتابونه کور ته راوړه او په مخه به یې ورو ورو لوسته تله به. په دې کې بعضې خبرې داسې ټیکنیکل خبرې چې هغه په دې باندې د استاد نه رهنمایي پکار چې یا تا پوهه کړي چې دا ولې ته کتاب لولې خو تا ته په دې کتاب کې پته نه لګي چې دا ځای راغلی نو چې دا ښه ولې دی او دا بد ولې دی. په دې ښه او په دې بد او په دې فني نازکو به تا استاد پوهه کوي. ډېره ښه ده. بل قیس صاحب مونږ که نن سبا وګورو نو شعر خو لکه عام شو تقریبا د سوشل میډیا د لارې، خو نن سبا که مونږ وګورو تنقید هم عام شو. آیا د شعر دپاره زده کړه ډېره لازم ملزوم ده او که نه د تنقید دپاره؟ د دواړو دپاره بچه چې په کومه کې ستا علم نه و اول د تنقید دپاره خو دا ده چې ته د تنقید اصول زده کړې. ته چې د تنقید اصول زده کړې چې تنقید به په کومو بنیادونو کې ته به دا پوهه حاصله کړې چې ښه شعر څه ته وایي. ته به دا پوهه حاصله کړې چې د دې خوبۍ څه دي د دې خامۍ څه دي د ښه شعر د بد شعر. چې تا ته دغه پته ولګېده او تا اصول زده کړو نو ته به بیا یو شعر د هغې په پیمانه باندې تللی شي. هغه به ته د هغې ښه او بد اړخ نورو ته په ګوته کولی شي. نو د شعر دپاره او د هغې دپاره د دواړو دپاره مطالعه د ښه شعر د مطالعې د زده کړې دپاره مطالعه پکار ده چې ته پې ښه تخلیق وکړې او د تنقید دپاره مطالعه پکار ده چې ته یې پې ښه وتلې. ډېره ښه ده. قیس صاحب زه غواړم چې په اخره کې هم دغې ملګرو سره یو بل غزل هم شریک کړې، مونږ به ته هم خوند واخلو. بس بل به درته هم د دې بله شونټۍ نه وړاندې کومه دا هم دویم غزل ده چې په خپل زړه باندې مې ښه مینه ماتېږي، په خپل زړه باندې مې ښه مینه ماتېږي کوه قاف ته خاپیري پکې اوسېږي. په خپل زړه باندې مې ښه مینه ماتېږي کوه قاف ته خاپیري پکې اوسېږي او خورو زلفو کې تور خالونه پټ شو، خورو زلفو کې تور خالونه پټ شو تاروګان دې په جاخونو کې پټي. خورو زلفو کې تور خالونه پټ شو تاروګان دې په جاخونو کې پټيږي او قافیې سترګې وانړوي جانانا، قافیې سترګې وانړوي جانانا په غزل کې قافیې را نورانيږي، قافیې سترګې وانړوي جانانا په غزل کې قافیې را نورانيږي. او شعر دی چې ډېر خواله هم ښه نه دی یو حد غواړي، ډېر خواله هم ښه نه دی یو حد غواړي په کم بوټي چې بار ډېر شي نو ماتېږي. ډېر خواله هم ښه نه دی یو حد غواړي په کم بوټي چې بار ډېر شي نو ماتېږي. او خدای خیر د زړه لمن به مې سوری کړي، خدای خیر د زړه لمن به مې سوری کړي د سرو سترګو یې بصرې راوریږي، خدای خیر د زړه لمن به مې سوری کړي د سرو سترګو یې بصرې راوریږي او د وصال شبې راکې کې پې خاونده، د وصال شبې راکې کې پې خاونده د ارمان فصل مې سوځي له تاړېږي، د وصال شبې راکې کې پې خاونده د ارمان فصل مې سوځي له تاړېږي. او شعر دی چې پسرو شونډو چې راغلم ځکه لوی شم، پسرو شونډو چې راغلم ځکه لوی شم سرې مچۍ چې سړی وچیچي پړسېږي، پسرو شونډو چې راغلم ځکه لوی شم سرې مچۍ چې سړی وچیچي پړسېږي او مقطع چې ګل چې ځان راټولوي قیس لمانه، ګل چې ځان راټولوي قیس لمانه نو زما زړه به پسې ولې نه خوري. ډېر سواد کې ما اورېدلي چې اولنی هایکو تاسو لیکلی وه، نو په دې اړه را سره خبرې را شریکې کوئ او یو څو هایکو هم راته ووایئ. داسې وبچه چې هایکو کله نوې نوې راغله نو سواد کې خو چا نه لیکله، مونږ هم نه لیکله، مونږ خو به د مشرانو سره دا د کم وخت خبره ده؟ یاره زما په خپل خیال دا د 1999 خبره ده چې لاول ما لیکلې. نو بیا د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب کتاب مسکا پکې چاپ شو، دا اولنی کتاب و، ډېرې ښې هایکو وې، ډېره ښه شاعري وه پکې. بیا زه پېښور ته تلم او پروفیسر ډاکټر اظهار الله صاحب ما له خپل کتابونه یو سیټ راکړه او په هغې کې دغه د هایکو په تاریخ کې دویم کتاب د هغه چاپ شو، راته غوږونو کې بنګړي شړنګوي. خو ډېر پوه عالم فاضل سړی دی
زه هر ځای چې وایم چې ډاکټر اظهار صاحب زما استاد دی د هغې وجه دا ده چې ما هایکو د هغه نه زده کړې ده. نو هغه ما ته د هایکو باندې خبرې هم وکړې او په کتاب کې مقدمه لیکل وه. بیا ما هایکو ولیکلې او ما په سوات کې یو پروګرام کې واورولې. نو د هغې خو ریسپانس ښه هم راغی، خو ټول سوات په شاعرانو لیکوالانو زما ډېر مخالفتونه شروع کړو. بیا رو دې هم شروع کړی. بیا دا تحریک بونیر ته او دیر ته او شنګلې ته او دې ته بیا رو خور شو. زه به درته پکې یو څو هایکو ووایم. دا دی چې ته په سحر کې زل پې مخ وروه، ته په سحر کې زل پې مخ وروه، زه د تیارو له یارې نه وایم خو دا ټوله ورځ یې په ټالونه. او بله ده چې زما زړه د انور پرست ګل دی نو، چې زما زړه د انور پرست ګل دی نو، اوس چې انور مخې چېرته وي ځي جانانه، زما زړګی به پسې ګرځي. یوه بله هایکو ده چې ما نه هېرېږي، خو دا به درته وایم چې زما د سترګو نه اثر وانخلې، زما د سترګو نه اثر وانخلې، بیا به دې ګرانه شي د زړه ساتنه، په هر یو ګل پسې به منډه. ډېر ښه دی. یو هایکو را سره بل هم شریکه کوي. دا بله هایکو ده چې ما ته د خپلې مینې درد معلوم دی، ما ته د خپلې مینې درد معلوم دی. دوه مینان جدا کول ښه نه وي، نو زه په سپرلي کې مرغۍ نه ولم. کې صرف دغه ملګرو ته که په لنډو لفظونو کې خپل پیغام ورسوئ. بس ما د دواړو کشرانو ته او دغه اورېدونکو کتونکو ته دغه یو پیغام دی او دا هره پیره زه وایم او دا ضرورت هم محسوسوم چې زمونږ زلمي دی کردار طرف ته زیاته توجه ورکړي، خپل تعلیم طرف ته زیاته توجه ورکړي او داسې دی چې د مشر احترام دی وکړي، د کشر مینه وکړي، د مور و پلار عزت دی وکړي، د یو بل سره دی مینه کوي او پښتو دی وایي، پښتو دی لیکي او پښتو دی کوي. ډېره مننه قیس صاحب. هیلهمند یم چې تاسو به د قیس صاحب د دغې ټولو خبرو نه لکه زما ګټه ترلاسه کړې وي. چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. د لوی الله په امان.